د ټولو نه اول د بیت المقدس د دې فضائل چې دا څومره بهترین ځای دی قرآن او سنت کې د دې فضائل بیان شوي دي او دا هغه ځمکه وه چې امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په 15 یا 14 کال د هجرت باندې ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د هغې په قمندانۍ او په کمانډرۍ کې د هغې په امارت کې دا فتح کړی خوشه علاقې چې فتح شوي نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه خط ولیکه په اوس بیت المقدس ته ورشئ بیت المقدس کې عیسایان او یهودانو عیسایانو د ضد د وجې نه د تعصب د وجې نه د بیت المقدس حال بدل کړی کله چې یهودو قبضه وه په بیت المقدس باندې نو د عیسایانو چې کوم مقدساتو او کوم ځای کې هغوی دا ګمان کول چې مونږ عیسی علیه السلام دلته کې پانسي کړی دی او سولی کړی هم دی نو هغه ځای نه ډیران جوړ کړی و پای کې به ګنده کپړې اچولې حتی علماو لیکلي دي چې د زنانو د حیض او د بیماریو د ماهوارې ګنده کپړې به یهودیانو هلته په دې نیت لړکولې چې دلته عیسی علیه السلام د عیسایانو پیغمبر مونږ سولی کړی دی چې دا ځای نور هم ګنده شي بیا چې کله د دین وروسته عیسایانو قبضه راغله په بیت المقدس باندې نو هغه مبارک زینه چې مقدس اسلام کې مقدس نو هغه زینو باندې عیسایانو ډیران جوړ کړ د دې ضد د وجې نه چې یهودیانو مخکې زموږ مقدساتو سپکاوی کړی نو اوس موږ د یهودیانو د مقدساتو سپکاوی کوو نو عمر فاروق رضی الله عنه خط ولیکه بیت المقدس محاصره شو او هغې مو بیت المقدس والا خلکو ابو عبیده رضی الله عنه ته وویل چې که ستاسو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب راځي مونږ ته دلته راځي نو بیا مونږ درکوزیږو صلح کوو ستاسو خبره منو اسلام بالادستي منو مونږ به ټیکس ورکوو جزیه به ورکوو که دې نه راځي نو بیا مونږ نه منو بیا به ګورو مخې ته چې څه راځي ابو عبیده رضی الله عنه خط ولیکه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته چې دا عیسایان خدا وایي چې بیت المقدس باندې مونږ صلح کوو مونږ د علاقه پرېږدو مونږ به ټیکس او جزیه ورکوو دا به ستاسو قبضې ته درکو خو ستاسو امیر المؤمنین دې راشي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه صحابه جمع کړل او مشوره وکړله وایي څوک هم ورشم که ور نشم عیسایان خو مطالبه کوي عثمان ابن عفان رضی الله عنه ورته مشوره ورکړه ویل امیر المؤمنین که ته ورځې نو دا ستاسو ناقدري ده او عیسایان به ځان ته بیا څه وایي چې موږ د مسلمانانو امیر راغوښته لہذا زما مشوره دا ده چې تاسو مه ځئ هلته کې بیت المقدس ته علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ورته مشوره ورکړه وایي چې تاسو لاړ شئ هلته ورشئ او دا مسلمان بیت المقدس به زمونږ دغه ته قبضې ته راشي او ډېرې فایدې دي نو تاسو ورشئ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه د حضرت علی مشوره ومنودله مدینه منوره باندې هغه نایب مقرر کړ او په خپل یو کمزوري غونډه سورلی باندې په کمزوري لباس کې سور شو او بیا ځي هلته چې کله د شام بارډر ته ځي بیت المقدس ته نږدې کېږي نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ورته مخې ته استقبال ته ووته اراده وکړله چې هغه د عمر فاروق رضی الله عنه لاسونه ښکل کړي چې کله عمر فاروق په دې پوه شو چې زما یو عام مسلمان او عام مجاهد لګیا دی زما لاسونه ښکلولو اراده لري عمر فاروق ورته خپو ته ټیټ شو وایي زه به ستا خپې ښکلومه ځکه ته د اسلام د خاطره د جهاد د خاطره د اسلامي نظام د خاطره ته مجاهد مسافري نو عمر فاروق ورته خپو ته ټیټ شو نو هغه چې پوه شو چې امیر المؤمنین د 22 لاک مربع میل امیر المؤمنین زما غونته د یو عام مجاهد خپې ښکلي نو زر د هغه د لاس نه رسته شو چې ستا لاس هم نه ښکلومه خو زما خپو ته مه ټیټېږه امیر المؤمنین بیا مخکې ځي په یو کمزورې سورلی باندې
عمر فاروق سورلی نه کوشو ابو عبیده رضی الله سورلی نه کوشو پیدل روان دی د 22 لاکھ مربع میل امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ ارزاو بیا موږ ته خور راځي خور ته خپل سفله او باسي او سفله صادر کې غوټه کوي او پس صادر کې او ولې ته اچي او پنسیو چتای خپل لنګو چتای صادرو چتای او امداسې بیا بل خور کې اوړي ابو عبیده رضی الله عنه ته فرمای اے امیر المؤمنین دا تسکه د عیسایان به وي چې دا دومره کمزورې بادشاه دی لباس ته ګوره ستا په خپو پیزار نشته او پیزار دیم په خپل ولي اچولې داسې کې امیر المؤمنین ورته وایي نن د امت مسلمه لیډران او حکمرانان د ټولې دنیا منافقین حکمرانان د 50 ملکونو دي د خپل مشرانو اسلافونه د هغې نه د عبرت والي ادې ځان له نمونه جوړه کي نه دا چې د مغرب آقاګانو پسې ځي مغربي آقاګانو پسې ځي د هغې اتباع غلامۍ کې دي خپل نجات ګڼي قسم دی نجات د خپلو اسلافو په پیروکاری کې دی د هغې په لاره باندې تګ کې دی امیر المؤمنین ته فرمایي اوهلو غیرک قالها یا ابا عبیده او اے ابو عبیده کاش چې تا دا جمله نه وی ویلې کم از کم تا به دا خبره نه کولې چې دا بل چا کړی وی نو خیر دی ته خو مو وایه دا خبرې بیا څه فرمایي انکم کنتم اذل الناس واحقر الناس واقل الناس اے ابو عبیده تاسو صحابه ذلیل وی کمزوری وی بے یار او بے مددگار وی د خلکو پسترو کې حقیر وی سپک وی او تعداد هم ډیر زیاتو فاعزكم الله بالاسلام تاسو ته الله عزت درکو په اسلام سره سره دي عزت پس کې دی وایا اسلام کې د اسلام نه غیر په یو طریقه کې عزت نشتا د اسلام نه غیر په یو طریقه کې یو دین کې او یو لار کې او یو مشر تک پسې عزت نشته دی که عزت الله اخو دی او د عزت وعده الله کړی داغه د اسلام په دین کې د محترم نو تاسو ته الله پاک عزت په اسلام درکړی دی فرمایي فمهما تطلب العزت بغیره اذلکم الله که تاسو کله عزت د اسلام نه علاوه په بل لار کې ولټولو تلاشم کو غوښته خدای پاک بم بیا ذلیل او خوار کی لکه نن سبا چې د 50 ملکونو اسلامی غیر اسلامی ملکونو منافقین بادشاہان الله ذلیل کړی دي الله رسوا کړی دي الله نستو نابود کړی دي او خدای دې د مقدس مکه د دینه پاک کی د اسلام تاریخ باندې د اسلام په پاکه جامه باندې د نن سبا حکمرانان بدنما تور داغ دی تور داغ د اسلام نوم کمزورې کو د مسلمان نوم وشرمول اسلامی تهذیب دومره کته کو خپل اندې کو چې تاریخ کې دومره اسلامی تهذیب چانو بدنام کړي ولی دی عزت په اسلام کې نه غني دی اسلام په ډیموکراسي او جمهوریت د انسان لاس پلاسو جوړ شوی کفري فرسوده نظامونو کې غني اسلام پرې خود قرآن پرې خود او د اسلام د لاس کفري فرسوده نظامونه د قرآن په مقابله کې غوړه کړ نن ذکر الله دې ذلیل کړی سره د فوجا سره د لخرو سره د اټمی طاقت سره د دومره اسبابو نن کافر ته دی داسې برکت نشي کافر بستر ګریستی او دا منافقین حکمرانان خطه نظر لکه د اجړاګانو زم د اجړا ذلت د جزدی ته اجړا ویم دا هم دا اجړا کوم غیرت خودی کی غیرت نشته دا دومره بی ضمیره قوم دی نو محترمو امیر المؤمنین رسی او الله جل جلاله بیت المقدس اغي ته پلاس باندې ورکې عیسایانو په کوم مقدس مقامات باندې چې کله خور وار اچولې وا ډیران جوړ کړو امیر المؤمنین امام ابن کثیر په بدايه او نهایه کې لیکي خپل صادر او غړول هغه خوري په خپل لاس کې واچولې او بیا بهر ته یوړلې ایو طرف ته غزار کی صحابو ته ویل دا مقدس مقام دی عیسایان د يهوديانو په ضد کې راغلي دي نو دا مقدس مقام خراب کړي دي تاسو دا صفا کوي خپل د بای اصلاح مربع میل امیر المؤمنین په خپل صادر کې په خپل لاس باندې خوري اچي او بیا بهر غزاري بیت المقدس صفا کوي
ننم بیت المقدس نه مخکې تاسو وګورئ تصویرانو کوم مسجد چې دی دغه مسجد سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه جوړ کړی دی هغه وخت دې بنیاد بیا کېښود د مسلمانانو په قبضه کې راغی الله مسلمانانو ته عزت ورکړ خدای فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا دا د بیت المقدس په زینت دی